الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. أرأيت الذي يكذب بالدين تا ولید هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وایي؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين دا هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسکین د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بیا تباهي ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل مانځه څخه په غفلت کې لویدلي، هغه کسان چې ریا کوي او خلکو ته د عادي اړتیاو شیانو له ورکړې نه ډډه کوي.